ان چې د ارمان به مې پوره شي او که نه، وګړي د دې خاورې به دمه شي او که نه، دا اور چې پرې ورېږي او کورونه یې سوځېږي، دا سیمه به د دې اوره سړه شي او که نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اکبر علي خان یوسفزی ما د لیکوال ادبي تړون نه د خپل ادبي ملګرو د ادب د پښتو ادب د مینوالو سره مخامخ یم د خپل یوټیوب او د فیسبوک نه. نننۍ خپرونه کې زه د لیکوال ادبي تړون نه د خپل ډیر خوږ مشر او استاد صاحب د کولیاړی کلي د اورنګزیب عقاب صاحب د کتاب تخنونکي احساسات نه څه شعرونه تاسو سره شریکوم. عقاب صاحب ډیر ښه شعر لیکي، ډیر تکړه شاعر دی او کتاب یې چاپ شوی دی. نو ما وی چې د خپلو ملګرو سره د هغه د کتاب څه قطعې او څه غزلې شریکې کړم. یو قطعه عقاب صاحب لیکي چې دا چې ښکاریږي درته تور مخونه، ښایسته د دوی نه نو نور مخونه، او د زمانې ستم او تیرې ځوانۍ سوي ګل رنګه لکه سکور مخونه. او څه یو قطعه بله چې رواجونه روایات مطالعه کیږي، اجره ورانه شوه جومات مطالعه کیږي، او په فکرونو نظریو پابندي لګي، خدای خیر کړي احساسات مطالعه کیږي. او غزل در سره شریکومه چې هغه په حسن ښاپیری ډیره مینه، هغه په حسن ښاپیری ډیره ښایسته کډواله، خدایه په دې لاره بیا راولي هغه کډواله. په هغه ځای هغه مقام باندې شغلې پریوزي، په کم مقام په کومه لاره چې تیروته کډواله، هغه څاروي هغه په سر یې پڼ د کور د لوښو، ډیره وستړې خو بیا هم روانه وه کډواله. او زه یې د حسن په ستاینه کې کوم توري راوړم، زه یې د حسن په ستاینه کې کم توري راوړم، چرته به اوسي چرته وي به او که نه کډواله. او کلونه وشول لارې څارم چې کډوال شروع شي، چرته په دې لاره کې راشي میلمنه کډواله. او نه به ځواني وي د عقاب او نه به توان د الوت، نه به ځواني وي د عقاب او نه به توان د الوت، څوک به یې ستایي په دې لاره چې ځي وږمه کډواله، هغه په حسن ښاپیری ډیره ښایسته کډواله. یو غزل در سره د دې نه بل هم شریکومه. دا کتاب نوم دی تخنونکي احساساتو، او ډیر ښه کتاب دی، ډیر ښه مجموعه ده د ښو غزلو او شعرونو. عقاب صاحب هسې هم ډیر قابل او محترم استاد دی زمونږه. عقاب صاحب لیکي اوښکې زړه کې مې زخمونه جوړوي، اوښکې زړه کې مې زخمونه جوړوي، اوښکې مې د سترګو بهوي اوښکې، او زه د هیچ چا په مخ لیدی نشم، تن کې راله وینه وچوي اوښکې. او ډیره بېوسي شي او راوساسي، ډیره بېوسي شي او راوساسي، څوک دي چې په وس ښکاره کوي اوښکې. ډیر ښه شعر دی. ډیره بېوسي شي او راوساسي، څوک دي چې په وس را ښکاره کوي اوښکې، او زړه کې غمونه سمسور شوي وي، څوک چې په سینه راوروي اوښکې. زړه کې غمونه سمسور شوي وي، څوک چې په سینه راوروي اوښکې. او دغه خو کمال دی د عقاب د ژوند، ډیر په چل هنر چې پټوي اوښکې. نو ډېر ښه غزل و. ټولو ملګرو ته د دا ډالۍ انشاءالله د دې کتاب نه به در سره نور هم ډېرې ښې غزلې شریکومه. او د لیکوال ادبي تړون چې کوم ملګري دي، کوم پیژني چا سره معرفي دی، نو کوم ملګري چې دلته ناستې وکړي، شاعران ملګري، د هغې نوم زه په یو پنفاره باندې لیکم، خپل لاس باندې زه دا پنفارې جوړوم او بیا یې د ملګرو ته ډالۍ کوم، د ملګرو نومونه پې لیکم. په دې کې د ټولو ملګرو زما سره چې کوم ناستې شوی د عقاب صاحب نوم پکې هم لیکلی دی، احساس بنیري صاحب دی، سوچي یوسفزی دی، محترم سلیم ناشاد صاحب مرحوم الله دې وبخي د مردان، هغه هم دلته راغلی ناستې کړی. نو کوم ملګري شاعران چې زما دا خپرونه یا د لیکوال ادبي تړون نه زه څومره پروګرامونه ریکارډ کوم هغې ګوري، هغه شاعران وي په خپله شعر او ادب سره تعلق ساتي، نو هغې ته زه بلنه ورکوم چې راشي زما په دې یوټیوب چینل کې زما د وټساپ نمبر شته، ډایرکټ نمبر شته، هغې پې رابطه هم کولی شي. او انشاءالله چې هغې دلته ناستې وکړي، د هغې نوم به زما د غریب خانې د لیکوال ادبي تړون په میلمنو کې او په
کوم ملګري چې دلته ناستې وکړي د هغوی نومونه به دلته د هغوی نوم به هم په هغې کې راشي. ډېره مننه کوم. ښاد آباد او خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.